د بیرې د مسافر وړونکي الوتکې څخه یوه د 009 په نوم د امریکا له نیویارک څخه د جنوبي کوریا پلازمینې سول ته الوتنه وکړه. هوا ډېره روښانه او ښه و او د پیلوټ لپاره کومه ننګونه او ستونزه نه و، خو بیا هم دغه لویه الوتکه یوازې د یوې وړې وسیلې د نشتوالي له امله چې زموږ او ستاسو د ټولو په جیبونو کې هم شتون لري وژونکي غورځېدلې وو. ستونزه دا و چې الوتکه باید د سول له ښکته کېدو د مخه د الاسکا په انکورج کې کښته شي. دا پیښه په 1983 کال کې د هغه مهال رامنځته شوه چې د امریکا او پخواني شوروي اتحاد ترمنځ کولد وار یا سره جګړه روانه وو. د دې جګړې اور دومره تود شو چې دواړو هېوادونو په وړه اقدام سره خبرګون وښود او یو بل ته یې خبرداري وکړ. که موږ نقشې ته وګورو نو دا انکورج دی او دا هم سول دی. د دواړو ښارونو ترمنځ د واټن مستقیم کرښه ده. که الوتکه د سول کوریا پلازمینې ته په ورته مستقیم کرښه کې سفر کړی وي باید د شوروي اتحاد فضا ته ننوځي. نو په لاره کې یې لږ بدلون راوست او بیا یې الوتنه ته دوام وکړ. پیلوټان یې څه پوهېدل چې د لارې دا بدلون به د دوی لپاره وژونکی وي او د 209 مسافرینو ژوند په له لاسه ورکړي. په هغه وخت کې GPS شتون نه درلود او الوتکه په تدریج سره خپل لاره له لاسه ورکړه او په غلطي سره د شوروي هوایي سرحد ته ننوته. روسانو فکر کوه چې دا الوتکه د امریکا جاسوسي الوتکه وو، نو د راکټ په ویشتولو سره یې د دې الوتکې کار پای ته ورسوه او څو شېبې وروسته دغه بدبخته الوتکه د مونیرون آیسلند په اوبو کې چې شوروي سیمه وو وغورځېده. د دې خبر له امله ټوله نړۍ یې ټکان وخوړه او امریکا چې د GPS پرمختللې ټکنالوژي په لرلو سره ونه شوای کولی چې د دغې خونړۍ پیښې ته مخه ونیسي. په هغه وخت کې GPS یوازې په جنګي الوتکو او پوځیانو کې کارول کېده، خو له دې پیښې وروسته د 1983 کال د سپتمبر د امریکا ولسمشر رونالد ریګن د ملکي وګړو لپاره د GPS د کارولو امر صادر کړ چې په بشپړه توګه وړیا و. یو ځل بیا سایبر ټي وي ته راغلاست ګرانو. پخوا په خلکو په اسمان کې ستورو ته کتل، خپل موقعیت به یې ټاکل او سفر به یې کوه، خو اوس انسانانو کولی شي دا کار د ستورو په کارولو سره نه بلکې په فضا کې د سپوږمکیو په کارولو سره وکړي. د ګرځنده تلیفونونو موقعیت، د موټرانو موقعیت، الوتکې او حتی کورنۍ سپې اوس آسانه او ساده دي. دا شیان یوازې د دې چپې وسیلې لخوا ممکن کېدی شي، کوم چې ګلوبل پوزیشن سیستم یا GPS په نوم یادیږي. که موږ په دښته کې یو، په بحرونو کې یا په ځنګلونو کې، دا وروستې کوچنۍ وسیله څنګه کولی شي اثبات ومومي او زموږ دقیق دریځ وښیي. ولې دا دومره مهمه وسیله چې پرته له دې د نړۍ فعالیتونه ګډوډ شي موږ ته وړیا شتون لري. او په نهایت کې د ګوګل نقشه څنګه کولی شي چې د ژوندي ترافیک وړاندوینې یا د لایف ترافیک پریډکشن او د سرګونو ژوندي جریان ترسره کولو لپاره GPS وکاروي. د دې پوښتنو ځوابونو ترلاسه کولو لپاره موږ باید لومړی پوه شو چې GPS څنګه کار کوي. موږ ټول پوهیږو چې زموږ په ګرځنده تلیفونو کې GPS ریسیور په نوم یو څه شتون لري. زموږ د موقعیت سرور د فعالولو لپاره زموږ په ګرځنده تلیفونونو کې
جی پی اس په فضا کې د 24 جی پی اس سپوږمۍ څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، سیګنالونه چې زموږ د موجود موقعیت نه مشخص کوي مګر یوازې د شتون وخت یا ساعت. په فضایي سپوږمکیو کې یو اتومي واج یا یو ډول اتومي ساعت شتون لري چې د نړۍ تر ټولو دقیق ساعت هم بلل کیږي. دا سمارت سپوږمکۍ د خپل موقعیت څخه خبر وي مګر زموږ د ګرځندو تلیفونونو موقعیت نه. دوی په سمه توګه پوهیږي چې کوم ساعت، کومه دقیقه او کومه ثانیه دوی د نړۍ په کوم کونج کې دي او چیرته موقعیت لري. سپوږمکۍ خپل دقیق وخت او موقعیت د رادیو سیګنالونو له لارې زموږ په ګرځندو تلیفونونو کې د جی پی اس ریسیورونو ته لیږدوي. له هغه شیبې څخه چې رادیو یا سیګنالونو رامنځته کیږي له هماغه وخت د سپوږمکۍ اتومي ساعت هم د حرکت کوي او د راتلونکي دقیق وخت لیږدوي. د رادیو سیګنالونه د رڼا د سرعت په پرتله ګړندی سفر کوي او زموږ ګرځنده تلیفونونو ته رسي. خو دلته پوښتنه دا ده چې د سپوږمکۍ د دقیق وخت او موقعیت په ترلاسه کولو سره زموږ دریځ څنګه اثبات لري. فرض کړئ چې تاسو د فرانسې د ایفل ټاور په پورتنۍ فضا کې موقعیت لري مګر سپوږمکۍ د سویس په فضا کې ده. البته د رڼا سرعت خواره لوړ دی مګر له شک پرته دا په یو څه وخت ونیسي چې دا اوږدې وطن سفر وکړي. هر څومره ژر چې سیګنال راشي زموږ ګرځنده تلیفون په خپل کې موجود ساعت د سپوږمکۍ څخه لیږل شوي ساعت یا وخت سره پرتله کوي او توپیر ګوري چې دا وخت څومره ژر له سټلایټ څخه ګرځنده تلیفون ته رسیدلی وي. که دا سرعت د 0.002 ثانیو په ترتیب کې وي نو دا په آساني پوه شي چې سپوږمکۍ له موږ څخه څومره لرې ده. آیا تاسې پوهیږئ چې څنګه آسانه ده؟ ګرانه، موږ پوهیږو چې د رڼا سرعت په یوه ثانیه کې 3 میلیونه کیلومتر دی. په دې معنی چې رڼا په 0.002 ثانیو کې 600 کیلومتره سفر کوي. نو دا ناسمه نه ده چې ووایو کله چې سپوږمکۍ سیګنال واستوه دا زموږ څخه 600 کیلومتره لرې وو. زموږ د تلیفون په هغه ځای کې چې سپوږمکۍ موقعیت لري یوه حلقه جوړوي، یعنی د سویس په فضا کې 600 کیلومتره واټن لري. اوس موږ پوهیږو چې زموږ د موبایل تلیفون په خامخا د همدې حلقې د پولې په یوه برخه کې موجود وي، خو دغه زنګ خورا لوی دی. دا به زموږ لپاره خورا ستونزمن وي چې پوه شو چې زموږ ګرځنده تلیفون په کوم کونج کې موقعیت لري. د موبایل د سم ځای د معلومولو لپاره یو بلې سپوږمکۍ ته هم اړتیا ده. د بیو سپوږمکۍ په نوم یادوي. سپوږمکۍ په هسپانیا فضا کې په 1100 کیلومتر کې موقعیت لري. اوس د موبایل د موقعیت موندلو لپاره یوه نه بلکې 2 حلقې راښکاره کیږي چې زموږ کار ډیره آسانه کوي. دا دواره حلقې په زموږ د موبایل په عین نقطه کې په هغه ځای کې واقع وي چیرې چې دوی توازن یا مطابقت لري او یا بنستیستکې جوړوي. زموږ د ګرځنده تلیفون د موقعیت د ښه اثبات لپاره لږ تر لږه 4 سپوږمکۍ کارول کیږي او 4 حلقې جوړوي. په کوم ځای کې چې ټولې 4 حلقې سره سمون او یا تعادل لري زموږ ګرځنده تلیفون په ورته نقطه کې واقع وي. موږ اوس پوهیږو چې زموږ د موقعیت په ټاکلو کې تر ټولو مهم شی ساعت یا وخت وي. که زموږ سره د موبایل ساعت د 1 ثانیې په اندازه هم غلط وي نو زموږ په دریځ کې د سلګونو کیلومترو غلط توپیر جوړیږي. په نړۍ کې د ټکنالوژي د چټک پرمختګ سره جی پی اس هم د چټک پرمختګ سره روانه دي. اوس په نړۍ کې داسې جی پی اس شتون لري چې دننه یې 1 ساعت لري او زغره په دقیقو او ثانیو کې غلط نه رامنځته کیږي او د انټرنیټ لخوا
تنظیم کیږي. شاید استاسو په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې په نننۍ نړۍ کې هیڅوک هیڅ چاته وړیا مشوره نه ورکوي، نو ولې دومره مهم وسیله ټولو ته وړیا چمتو شوي؟ آیا ټوله نړۍ د دې کوچنۍ وسیله لخوا غوښتل کیږي؟ د ټولې نړۍ د جی پی ایس سیستم د متحده ایالاتو د دفاع وزارت لخوا کنټرول کیږي. زه باید ستا سره جام کړم دا چې دا سپوږمکۍ یوازې ون وی یا یو طرفه سیګنالونه لیږي. دوی حتی نه پوهیږي چې کله څوک او چیرته چې ډول لیږل شوي سیګنالونه کاروي. نو دلته هیڅ ډول چیز نه دی شوی او هیڅوک زموږ په اړه نظر نه لري. دا جی پی ایس یوازې د مصرف کوونکو او پیرودونکو لپاره تولید شوی ترڅو د ګرځنده تلیفون جوړونکو، الوتکو جوړونکو او ترانسپورت سکتور څخه کلنې مالیه راټول کړي او له دې تفاهم څخه د سپوږمکۍ لګښتونه پوښي. دا ټکنالوژي اوس دومره عام او اړینه شوې ده چې که یوه ورځ ورته لاسرسی ونه شي نو د نړۍ اقتصاد ته په لوی تاوان ورسیږي. د الوتنو تعقیب نشته او خطرونه به یې اوج ته ورسیږي. تولیدونکي شرکتونه به ونه شي کولی خپل لارې تعقیب کړي او دا به پېښ شي چې تاسو د خوښې رستوران په ستاسو د خوښې خواړه په خپل وخت نه ورسوي. که موږ د ګوګل نقشې په اړه خبرې وکړو نو جی پی ایس د سرګونو او سرګونو د ژوندۍ ترافیک وړاندوینې ښودلو کې مهم رول لوبوي. که زموږ د موبایل جی پی ایس فعال وي د ګوګل نقشه په دقیقه په سرور کې زموږ موقعیت مشخص کړي او وښیي. حتی دا به وښیي چې موږ په هغه سړک څخه څومره چټک وو چې موږ سفر کوه او که موږ د ا نقطې څخه سفر کوو د بی په نښه کولو لپاره آیا موږ په لاره کې ودرول که نه. ګوګل هم په ورته سړک کې د نورو موټرو څخه ورته معلومات راټولوي. د دې معلومات پر بنسټ ګوګل په ورته سړک کې اوسط سرعت ترلاسه کوي، په کوم وخت کې سړک خالی وي او په کوم وخت کې بند وي او په کوم وخت کې تیریدل د موټر چلوونکو لپاره آسانه وي. د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته دا موږ ته هر څه په ساده او آساني سره ښکاره کوي. دا معلومات د زرګونو جی پی ایس کارونکو لپاره کار آسانه کوي او په نړۍ کې ډېرې ستونزې هم آسانه کوي. هیله ده چې یو ځل بیا زموږ دا لنډه ویډیو ستاسو لخوا قبوله شوې وي. موږ به ستاسو د مینې تګ، لایکونو او نظرونو څخه په تمه یو. تر نورو ویډیو پورې خدای په امان.